السلام علیکم ورحمت الله خراغلاس میډیسن ان پښتو ویت فیاض یوټیوب چینل تا که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نور خولي ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو نن موږ راوړی دی یو ډېر بهترین ایټم د کوم نوم چې دی ډوفالیک سیرپ د دې فواید څه دي د دې په څه کې پکارېږي د دې ټولو پوښتنو ځواب انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شو نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ډوفالیک سیرپ چې یو ملټي نیشنل کمپني ایبټ جوړ کړی دی او لیکټولوز فارموله یې ده نو کو ګورو موږ تاسو اکثر نن خلک چې دی د قبضیت سره مخ دي او ډېر کسان دغه مرض نه کړېږي او دغه مرض لري نو دې لپاره ډوفالیک سیرپ یو ډېر بهترین سیرپ دی ځکه چې دا یو ملټي نیشنل کمپنی ایبټ جوړ کړی دی بل په پاکستان او افغانستان کې په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو کوم هغه کسان چې هغه سخت قبضیت ولري د قبضیت څخه پریشان وي په عذاب وي او هغه نشي کولی چې هغه خپل حاجه ضرورت چې کوم دی دا زر رفع کا او په تشناب یا باتروم کې هغه ډیر زیات ټیم تیری او ډیر په مشکل سره خپل ضرورت پوره کوي نو دې لپاره ډوفالیک یو ډیر بهترین سیرپ دی او موږ هم لازم وګڼله چې په پښتو کې په ساده الفاظو کې تاسو ته د دې تشریح وکړو نو کوم کسان چې هغه سخت قبضیت ولري او د قبضیت څخه ناراحت وي په تکلیف کې وي او هغه له دغه مشکل څخه کړيږي نو د هغې لپاره دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی نو کوم کسان دغه مشکل ولري او هغه مطلب کله خوراک وکړي هغه خوراک د په کولمو کې ګیس جوړ کړي بیا دا ډیر زیات د دې نه پریشان وي په عذاب وي وچ درد وي او چې کله بیا دا هغه حاجت پوره کولو لپاره باتروم یا تشناب ته لاړ شي او هغه هلته ټایم هم ډیر تیر کړي خو هغه خپل حاجت پوره نشي نو د هغې نه بیا دا ډیر زیات په عذاب وي په درد کې وي او په خېټه او په کولمو او په بدن په مختلفو برخو یې درد وي نو دې لپاره دا ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی نو کوم کسان چې هغه قبضیت ولري او د دې څخه پریشان وي نو هغه کولی شي چې د دې استعمال وکړي البته د استعمال طریقه هم موږ درته ښایو په تفصیل سره که تاسو ویډیو وګورئ نو چې دا په صحیح طریقې سره استعمال وکړئ نو دې سره به انشاءالله ستاسو فرق وشي همداسې که دې سیرپ استعمال سره یو څه نور احتیاطي تدابیر په پام کې ونیول شي نو هغې سره انشاءالله ستاسو پیدا به ډیره زر وشي د مثال په ډول که کله هم تاسو دا شربت استعمال کوئ د دې سره تاسو د اوبو استعمال زیات وکړئ له هغه فایبر لرونکي که هغه فروټ وي نو هغې استعمال زیات وکړئ او کم کسان چې تاسو د پته چې هغه قبضیت جوړوي لږه کیله شوه یا داسې نور شیونه شو نو د دې استعمال لږ کم کړئ لږه کرخې شو دال شو داسې بعضې سخت خوراک چې دا ورسره تاسو یو احتیاطاً لږ بند کړئ او ورسره تازه سبزیانې شوي تازه فروټ شو نو د دې خوراک هم ورسره په څنګ کې کوئ نو انشاءالله چې تاسو ته به فایده ډیره زر وشي نو دا یو ډیر ښه سیرپ دی ملټي نیشنل کمپني هم جوړ کړی دی پرایس یې هم ډیر مناسب دی که موږ راشو د دې پرایس وګورو نو دا په 300 روپۍ یا 340 روپۍ باندې دا یو شربت میلاویږي نو دې استعمال وکړئ ورسره تازه فروټ تازه سبزیانې دا وخورئ په څنګ کې دال شو کرخې شوي وریجې شوي او باسې دا نور سخت خوراک هم ورسره یو څه کم کړئ نو انشاءالله تاسو ته به ډیره فایده وشي د استعمال ښه طریقه یې دا ده نو که تاسو چیرې د شپې د دې استعمال وکړئ 2 چمچې د شپې په نهره باندې مطلب د خوراک نه یو 20 منټه نیمه ګنټه مخکې 2 چمچې د شپې په نهره باندې وخورئ ځکه چې که ورځې تاسو دا وخورئ او بیا تاسو هلته کار لځئ نو دا کیدای شي ستاسو هغه کولمو کې نرموالی او دغه ډېر راولي نو تاسو به بیا زر زر ځئ نو دې لپاره ښه دغه دی چې که شپې تاسو استعمال وکړئ نو د شپې خو به تاسو په خپل کورونو کې نو کولی شئ چې تاسو دغه وکړئ که څوک بیا هم د شپې 2 چمچې استعمال وکړو هغې سره بیا هم د ښه را نشي نو بیا هغه کولی شي چې 2 چمچې سهار کې 2 ماښام کې وخوري او کله هم که بیا دغه مطلب هغه کولمو کې نرموالی ډېر زیات راغی او هغه زر زر تشناب ته ځي زر زر ځي نو بیا دې هغه کولی شي چې د دې استعمال بند کړي نو دا ډېر بهترین سیرپ دی او په ښه طریقې چې استعمال کړئ نو ستاسو دغه د قبضیت ستونزه چې ده دا به مکمل ختم شي نو که ویډیو مو راسره تر اخره پورې کتلی وي نو ما فیاض خان ته اجازت راکړئ او تاسو دغه چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض لایک شیر او سبسکرایب کړئ نو موږ به کوشش وکړو انشاءالله چې هر وخت همدغسې ګټورې ویډیوګانې چې تاسو ته ترې پیدا میلاو شي ستاسو مخې ته راوړو او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دې څخه پیدا واخلئ